تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. هنا ليل وأقمار. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نبوي سیرت د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هنا شمس. هیله ده روغ جوړ او خوشاله وئ. دا دی زه محمد خالد سعادت د نبوي سیرت له خبرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. سبحان باريها. په دغه خبرونه کې د بشریت د ستر لارښود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په کورنۍ، نسب او د هغه د ژوندانه بیلابیل اړخونه بیانېږي. د نبوي سیرت د رښتیني حقیقت د پیژندلو لپاره اړینه ده تر څو لومړی د عربو له موقعیت او قومونو خبر شو. هنا بحر وأنهار. العرب په لغت کې دښتو، ډاګونو او هغو وچو ځمکو ته ویل کیږي چې نه پکې اوبه وي او نه بوټي. عربي جزیره او د دې سیمې اوسیدونکي له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دې نامه یادېږي. د دې جزیرې لویدیځ ته سره بحیره او د سینا ټاپو وزمه، ختیځ ته خلیج او د جنوبي عراق ختیځې برخې، جنوب ته عربي بحیره چې له بحر الهند نه امتداد مومي او شمال ته شام او عراق پراته دي. مساحت یې د 1 میلیون متر مربع او 1,300,000 میله مربع ترمنځ اټکل شوی دی. دا جزیره د طبیعي جغرافیایي موقعیت له پلوه ډېره ارزښتناکه ده. چارچاپیره یې داسې پراخه دښتې او ریګستانونه دي چې دې جزیرې ته یې د یوې داسې پخې کلا بڼه ورکړې ده چې پردي ورباندې په اسانۍ سره تسلط او قبضه نشي کولی. او همدا وجه ده چې د دې سیمې خلک له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په خپلو ژوندونو او کارونو کې آزاد او خودمختاره دي. که دا دښتې او ریګستانونه نه وای نو بیا د عربو له وسه نه وه پوره چې د خپلو پولو نه اخوا پرتو د 2 لویو امپراتوریو حملې او یرغلونه په شا وتنبوي او یا د هغوی له تسلط نه آزاد پاتې شي. له بله پلوه دا جزیره د نړۍ د مشهورو وچو په منځ کې پرته ده او له هغو ټولو سره د وچې او اوبو لارې تړل شوي دي، په دې معنا چې په شمال کې له افریقا، شمال ختیځ کې له اروپا او لویدیځ کې له عجمو، منځني او نږدې ختیځ او همداسې له هند او چین سره لارې لري. همداراز د اوبو له لارې له دې ټولو وچو نه کښتۍ او بحري جهازونه سیخ سیده د دې جزیرې بندرګاه ته راتلی شي. او د همدې جغرافیایي موقعیت له برکته د عربي جزیرې شمالي او جنوبي برخو په تیره زمانه کې د مختلفو ولسونو لپاره د راکړې ورکړې، فرهنګ، دیانت، فن او علم د یوه لوی مرکز حیثیت درلود. تؤكد وحدة الباري فقل سبحان. تاریخ پوهانو عربي قومونه د عربو د اصل او نسل په اساس په 3 برخو ویشلي دي. لومړی البعید عرب یا له منځه تللي عربان. دا هغه پخواني عربان دي چې په هکله یې پوره تاریخي معلومات په لاس نه دي راغلي او دا لکه د عاد، ثمود، تسم، جدیس، عملاق، جرهم، حضور، وبار، عبیل، جاسم، حضرموت او نور قومونه. دوهم معرب عربان، دوی د یسجوب بن یعرب بن عرب عربان، دوی د یسجوب بن یعرب بن قحطان اولاده ده او قحطانی عربان ورته ویل کیږي. دریم مستعربه عربان، دوی د اسماعیل علیه السلام اولاده ده او عدنانی عربان بلل کیږي. د مستعربه عربانو نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا د عراق د ارد نومي ښار ګوټي اوسیدونکی و. ارد د فرات سیند په لویدیځه غاړه له کوفې سره نږدې پروت دی. په اوس وخت کې له ځمکې کیندنې او څېړنې وروسته د نوموړي ښارګوټي او د ابراهیم علیه السلام د کورنۍ او د دوی د ټولنیزې او دیني وضع په هکله زیات معلومات په لاس راغلي دي. څرګنده ده چې ابراهیم علیه السلام د عراق له ارنومي ځای نه هاران یا هران او له هغه ځای نه فلسطین ته تللی و او همدغه ځای د خپل دعوت لپاره مرکز ټاکلی و. په دې ملک کې دننه او بهر یې ډېر سفرونه کړي دي. یو ځل مصر ته تللی و، هلته د وخت د فرعون له فریب او مکر سره مخ شو. فرعون غوښتل چې د ابراهیم علیه السلام ښځې حضرت ساره ته ضرر ورسوي، خو الله تعالی د هغه دا چل اول ناکام کړ. فرعون په دې پوه شو چې ساره له خپل خدای جل جلاله سره څومره نږدې او ټینګې اړیکې لري. هماغه وه چې خپله لور هاجره ساره ته د خادمې او نوکرې په صفت ورکړه او بیا سره هغه هاجره ابراهیم علیه السلام ته په نکاح ورکړه. ابراهیم علیه السلام بیرته فلسطین ته راستون شو او هلته الله تعالی له هاجره نه زوی ورکړ.
دغه وخت له سارا سره څه ضد پیدا شو او ابراهیم علیه السلام یې دې ته اړ کړ چې هاجره وړوکی زوی اسماعیل علیه السلام له دې ځای نه وباسي. نو ابراهیم علیه السلام هغوی دواړه له ځان سره بوتلل او د بیت الله شریف سره خوا کې تر هغه لوی ونې لاندې ځای په ځای کړل چې په هغه اوچت ځای چې شاوخوا یې د سیلاب اوبه وهلی و ولاړه وه. هغه وخت په مکه کې هیڅوک هم نه اوسېدل ځکه هلته نه اوبه وې او نه واښه. ابراهیم علیه السلام هاجره او اسماعیل علیه السلام ته لږ څه اوبه او یوه کمه اندازه خواړه یا خرما پرېښودل او خپله بیرته فلسطین ته ستون شو. څو ورځې لا نه وې تېرې شوې چې د دوی د څښاک اوبه او خواړه خلاص شول. په همدې وخت کې د الله تعالی په فضل او کرم سره د زمزم چینه راوخوټېده او په دې ترتیب سره رحیم خدای د دوی د څښاک او خوراک تدبیر وکړ. وروسته د یمانیه قبیلې خلک دوهم جرهمیان راغلل او د اسماعیل علیه السلام د مور په اجازه په مکه کې میشت شول. ویل کېږي هغوی له دې نه مخکې د مکې په شاوخوا درو کې اوسېدل. د بخاري شریف له روایت نه دا په ډاګه کېږي چې یمانیان له اسماعیل علیه السلام نه وروسته خو مخکې له دې نه چې هغه ځوان شي په مکه کې میشت شوي وو. ابراهیم علیه السلام به کله کله د اسماعیل علیه السلام او حضرت هاجره د لیدو په خاطر مکې ته تشریف وړ، خو دا نه ده معلومه چې څو ځله مکې ته تللی دی. تاریخي مصادرو مکې ته د ابراهیم علیه السلام یوازې 4 سفرونه ذکر کړي دي، خو وروستی ځل کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته راغی، اسماعیل علیه السلام زمزم اوبو ته نږدې تر یوې لویې ونې لاندې غشي جوړول. کله چې خپل پلار ولید ورپاڅېد، یو له بل سره د مینې او محبت څرګندونه وکړه. د دوی دا لیدنه له ډېرې مودې جدایي وروسته شوې وه. ډېره سخته ده چې دومره اوږده موده دی د ابراهیم علیه السلام په شان مشر، مهربان او مشفق پلار د خپل زوی جدایي وزغمي، او یا د اسماعیل علیه السلام په شان نیک صالح او امتي زوی له خپل پلار نه بېله او جدا واوسېدلی شي. همدا ځل دوی دواړو کعبه شریفه جوړه کړه او ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په امر خلکو ته د حج کولو بلنه او دعوت ورکړ. الله تعالی اسماعیل علیه السلام ته د مقداد له لور نه 12 زامن ورکړل چې یو څه موده ټول په مکه کې اوسېدل او د یمن، شام او مصر ترمنځ تجارت کاوه. بیا وروسته دا کورنۍ په ټوله عربي جزیره او حتی چې له جزیرې نه اخوا هم خورې شوې. له دې معلوماتو نه علاوه د قیدار او نابت له اولادې پرته د نورو په هکله څه نور معلومات په لاس کې نشته. انباطي تمدن د حجاز په شمال کې ډېر پرمختګ وکړ. هغوی هلته یو پیاوړی حکومت جوړ کړ. بطرا د دوی پایتخت و. هیڅ چا یې هم مقابله نه شوی کولی تر څو رومیان راغلل او هغوی یې له منځه یوړل. سلیمان ندوي له ډېر بحث او څېړنې وروسته وایي چې د آل غسان پاچایان او انصار، اوس او خزرج د آل قحطان له اولادې څخه نه وو، بلکې هغوی د نابت بن اسماعیل علیه السلام له اولادې څخه دي. د قیدار بن اسماعیل علیه السلام اولاده په مکه کې پاتې شوه تر څو عدنان او ورپسې زوی معد پیدا شول. د عدناني عربو د نسب سلسله تر همدې ځایه پورې په صحیح توګه ساتلې ده. عدنان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 20م نیکه دی. په یو حدیث شریف کې راځي کله به چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل نسب شجره ویله، نو چې عدنان ته به ورسید و به درېدو او نور نمونه به یې نه یادول. شجره ویونکو دروغ ویلی دي. یو شمېر عالمان له عداد نه پورته هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نسب د شجرې ویل روا بولي، ځکه هغوی په دې هکله د مخکې یاد شوی حدیث ضعیف بولي. دوی وایي چې د عدنان او ابراهیم علیه السلام ترمنځ 40 پلرونه تیر شوي دي. ویل کېږي چې ماد یو زوی درلود چې نزار نومېده. د نزار 4 زامن پیدا شول چې له هغوی نه د ایاد، انمار، ربیعه او مضر 4 لوی کورنۍ جوړې شوې. خو ربیعه او مضر ډېر لوی او د زیاتې پښو درلودونکي کورنۍ دي. او کله چې د عدنان د اولاده زیاته شوه، نو د عربي وطن په مختلفو برخو کې خواره شول. عبدالقیس د بکر بن وائل او د تمیم ځینې کورنۍ بحرین ته لاړې. بنو حنیفه بن صعب بن علي بن بکر یمامه ته لاړل او په هجر نومي ځای کې میشته شول. د بکر بن وائل نورې کورنۍ له یمامه، بحرین، سیف، کادمه، خلیج او ان د عراق تر شاوخوا سیمو لکه ایله او هیت پورې ورسېدلې. د تغلب ځینې کورنۍ د فرات په جزیره او نور یې له بکر سره میشته شول. بنو تمیم د بصرې په دښته کې واړول. بنو سلیم مدینې ته نږدې د الفورا له درې نه تر خیبره او له خیبر نه د مدینې ترمنځ
او د مدینې له ختیځ نه تر جبلین او په دې ترتیب سره ان تر هورن نومي سیمې پورې خواره شول. ثقیف په طائف او حازن د مکې په ختیځ د اوتاس په برخه کې چې د مکې او بصرې په لاره کې پرته ده ځای په ځای شول. بنو اسد د تیما په ختیځه او د کوفې په لویدیځه خوا کې میشت شول. د دوی او تیما ترمنځ د تی قبیله بختر نومي کورنۍ اوسېدله. د دوی له ځای نه تر کوفې پورې د 5 شپو مزل و. زبیان کورنۍ د تیما سره خوا کې تر هوران پورې پرته وه. د کنانه کورنۍ په تهامه او د قریشو په مکه او شاوخوا سیمو کې پاتې شول. خو هغوی ډیر خپل منځي اختلافات درلودل. اتفاق یې نه درلود بلکې تیته او پرک و، تر څو چې قصي بن کلاب ځوان شو او دوی سره متحد او یو موټی کړل. د نفاق اور یې ګل کړ او خپل قوم یې د یووالي په رسۍ سره وتاړه او د همدې اتفاق او وحدت له برکته هغوی د قدر، مقام او منزلت خاوندان شول. هغه مشرکان چې ځانونه یې د ابراهیمي دین پیروان بلل د ابراهیم علیه السلام له دین نه بالکل په بله خوا تللي وو. د دین اوامر، نواهي او ټول فضیلتونه یې هیر کړي وو. ټول تر ستوني پورې په ګناهونو کې ډوب وو. په منځ کې لکه د بت پرستانو په شان خرافات، بې اساسه عادات او رواجونه خپاره شوي وو او همدې خرافاتو د هغوی د ژوند ټولې سیاسي، ټولنیزې، دیني برخې تر خپل تاثیر او غیز لاندې راوستې وې. یهودیت هم په ریاکارۍ او استبداد بدل شوی وو. د هغوی مشران لکه خدایان داسې ګرځېدلي وو. په خلکو به یې د خپلې خوښې حکمونه چلول، تر دې چې د هغوی د پټو خیالونو او د شونډو د ښورېدو او خوځېدو حساب به یې هم ورسره کاوه. د قدرت او پیسو په غم کې ډوب وو. هر څه یې یوازې د همدې په خاطر وو. دین او دیني احکام یې د پیسو او قدرت په مقابل کې هیڅ بلل. دا مادي هدف به یې چې پوره کېدو نور نو د څه شي غم نه و ورسره. دا فکر به هم نه و ورسره چې الحاد او کفر خور شو او د هغه دین احکام تر پښو لاندې کېږي، د کوم په هکله چې الله تعالی امر کوي چې هر څوک باید د هغه احترام او پیروي وکړي. له نصرانیت نه یو داسې دین جوړ شوی و چې پوهېدل ورباندې سخت و. دې دین د انسان او الله تعالی ترمنځ یو عجیب غوندې ترکیب جوړ کړی و او په دې سره دا هم یو باطل او مشرکانه دین ګرځېدلی و. د همدې دین په متدینو عربانو باندې هم اغیزه کمه وه، ځکه د دې دین لارښوونې او د دوی عادات او رواجونه ډیر سره لري او مختلف وو او په څه چې دوی عادت شوي وو هغه یې د دین په خاطر نه شوه پرېښودلی. همداراز د عربو د نور ادیانو پیروان هم لکه مشرکین داسې وو. د هغوی زړونه، عقیدې، عادات او رواجونه ډیر سره ورته او نږدې وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او کورنۍ أسرار وآيات وآثار وملء الكون أسرار وآيات. د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب سلسله په دریو برخو ویشلی شو. یوه برخه داسې ده چې اهل سیر او نسب پوهان په صحت اتفاق لري او دا برخه تر عدنانه پورې ده، او بله برخه داسې ده چې ځینې اهل سیر یې صحیح بولي او ځینې نورو توقف پکې کړی دی او دا له عدنان نه تر ابراهیم علیه السلام پورې ده. دریمه برخه هغه ده چې بې له شکه دروغ او غیر صحیح امور پکې موجود دي او دا له ابراهیم علیه السلام نه تر آدم علیه السلام پورې رسیږي. لومړنۍ برخه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن کلاب بن مرا بن کعب بن لؤي بن غالب بن فر چې لقب یې قریش شو او د قریشو قبیله همده ته د انتساب له امله قریش بلل کېږي. بن مالک بن نضر چې اصلي نوم یې قیس دی، بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه اصلي نوم یې عامر دی، بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ د نیکه هاشم ته د انتساب له امله په هاشمي کورنۍ مشهوره ده. نو بې ځایه به نه وي که د هاشم اولاده نه وروسته حالاتو باندې لږ رڼا واچوو. هغه وخت چې بنو عبدمناف او بنو عبدالدار د سولې په نتیجه کې منصبونه سره وویشل، نو د سقایي او رفادې مسؤلیت د بنو عبدمناف کورنۍ هاشم نومي سړي په غاړه واخیست. هاشم یو مالدار او معزز سړی و او هغه لومړنی شخص و چې په مکه کې حاجیانو ته شوروا او ډوډۍ ورکړې ده. اصلي نوم یې عامر و، خو څرنګه چې ډوډۍ په شوروا کې میده کوله نو په هاشم مشهور شو، ځکه هاشم میده کوونکي ته وایي.
د قریشو دواړو سفرونه د ژمي سفر او اوړي سفر هم د لومړي ځل لپاره د رواج کړی دی. د ده په هکله یو شاعر وایي دا امر و چې خپل قحطي ځپلي کمزوري او ډنګر قوم ته یې په شوروا کې ماته شوې ډوډۍ ورکړه، او همدا امر و چې د ژمي او اوړي دواړو سفرونو تهداب یې ورته ایښی دی. د ژوند یوه پیښه دا ده چې وایي هغه شام ته د تجارت لپاره روان شو، خو کله چې مدینې ته ورسید هلته یې د بن عدي بن نجار کورنۍ له سلما بنت عمر سره واده وکړ. هملته څه موده ورسره پاتې شو، وروسته بیا شام ته وخوځېد. هاشم په همدې سفر کې د فلسطین په غزن نومي سیمه کې وفات شو او په 1494 کال کې زوی عبدالمطلب پیدا شو، او څرنګه چې د زوی په سر کې سپین ویښتان وو نو مور یې سلما شیبه نوم ورباندې کېښود، او همدلته د پلار په کور یثرب کې د خپل زوی روزنه کوله، او په مکه کې د هاشم له کورنۍ نه هیڅوک نه ورباندې خبر. د بیت الله شریف په امورو کې عبدالمطلب له دوو مهمو پیښو سره مخامخ شوی چې یوه د زمزم کوهي کیندل او بله د فیل واقعه ده. عبدالمطلب په خوب کې د زمزم کوهي په کیندلو مامور کیږي، ټاکلی ځای هم ورته ښودل کیږي، نو هغه هم شروع وکړه او کوهی یې رالوڅ کړ، او ټول هغه شیان یې پکې وموندل چې جرهمیانو د هجرت په وخت کې پکې ښخ کړي وو. هغه تورې، زغرې، دواړه طلایي هوسۍ ټول یې راویستل. تورې او هوسۍ د کعبې شریفې په دروازه کې نصب کړي او د حاجیانو لپاره یې د زمزم اوبه څښلو ته برابرې کړي. کله چې د زمزم څاره ښکاره شوه، قریشو عبدالمطلب ته وویل چې موږ هم په دې کار کې د سره شریک کړه. ده ورسره ونه منله او ورته ویل زه خاص په دې کار ټاکل شوی یم، خو هغوی ورسره مخالفت کاوه، تر څو د بني سعد یوې کاهنې ته د محاکمې لپاره لاړل، خو دوی لا په لاره وو چې الله تعالی دا ور وښودله چې عبدالمطلب زمزم ته خاص شوی دی. په همدې وخت کې عبدالمطلب نظر کېښود او ویل که چیرته الله تعالی لس زامن راکړل او ټول ځوانان شول نو یو به ورته په کعبه کې ذبح کوم. د فیل واقعه. ابرهه صباح الحبشي چې په یمن کې د نجاشي نماینده ولیدل چې عرب کعبې شریفې ته د حج لپاره ځي، نو د په صنعا کې یوه لویه کلیسا جوړه کړه او غوښتل یې عرب هم د کعبې په ځای د دې کلیسا حج وکړي. د ابرهه دا خبره د بني کنانه یوه سړي واورېده، نو د شپې په تیاره کې کلیسا ته ننوت او قبله یې په مردارۍ ورته ولړله. ابرهه چې له پیښې خبر شو ډیر په غوسه شو، 80,000 پیاوړی لښکر یې د مکې په لور روان کړ تر څو کعبه شریفه ونړوي، چې 9 یا 14 فیلان هم ورسره وو. په خپله په یو لوی فیل سپور وخوځېدل تر څو مغمس نومي منطقې ته ورسېدل. هلته یې لښکرې برابرې کړې، فیلان یې آماده کړل او مکې ته د ننوتلو په تکل کې شول، خو کله چې د مزدلفې او مینا منځ کې د محصر سیمې ته ورسېدل فیل یې چور شو او د مکې په طرف یې قدم نه اوچتاوه، بل هر طرف ته به یې چې روان کړ یو ځل به په منډو شو، خو چې د کعبې په طرف به یې مخ شو په ځای به څملاست. دوی په همدې حال کې وو چې الله تعالی یو سل مرغان ورباندې وګمارل او هغوی یې په پخو شویو ډبرو وویشتل، او په دې سره الله تعالی هغوی لکه ځپل شوي او خوړل شوي بوس داسې وګرځول. د مرغانو له ابابیل او قمري سره ورته والی درلود، اوږدې مښوکې، نرۍ وزرې او پیرړې لکې یې درلودې. له هر مرغه سره د نخودو د دانې په اندازه 3 تیږې وې چې یوه به یې په مښوکه او 2 نورو به یې په منګلو کې نیولې وې. په هر چا به چې دا تیږه راولوېده اندامونه به یې پرې شول او مړ به شو. ټول په دې ډبرو ونه لګېدل، خو هغوی له ډېرې ویرې په هره خوا منډې وهلې، یو بل یې تر پښو لاندې کاوه، هرې خواته او په هره چینه کې به د دوی مړي پراته وو. ابرهه په خپله په یو داسې مرض اخته شو چې د ګوتو سرونه یې ولوېدل، او تر څو چې صنعا ته رسېده نو یو بې بڼکو چورګوړی ورنه جوړ شو او همالته یې سینه وچاودېده، زړه یې ترې راووت او مړ شو. قریش د دې لښکرو له ویرې خوړونو، غارونو او د غرو سرونو ته تللي وو، او کله چې الله تعالی هغه لښکرې دړې وړې کړې نو دوی بیرته ډاډه خپلو کورونو ته راوګرځېدل. دا پیښه د زیاتره تاریخ پوهانو په نظر د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر مبارک میلاد 55 ورځې مخکې د محرم په میاشت کې واقع شوې ده، چې دا نیټه د 501 کال د فبروري میاشتې د وروستیو او یا د مارچ له لومړیو سره سمون خوري. د دې پیښې خبر د وخت په ټوله متمدنه نړۍ کې خور شو،
ځکه هغه وخت حبشې له رومیانو سره نږدې اړیکې درلودې. فارسیانو خو د دوی هر څه تر نظر لاندې لیدل او په کمین کې ورته ناست وو او دا یې کتل چې رومیان او ملګري څه کوي او له څه سره مخامخ کیږي. همدا وجه وه چې په دې پیښه پسې فارسیان سملاسي یمن ته راغلل. هغه وخت د متمدنې نړۍ مشري له رومیانو او فارسیانو سره وه. دې واقعې دنیا حیرانه کړه. د هر چا توجه یې د بیت الله شریف مقام او درجې ته راواړوله او دا یې ورته وښودله چې یوازې همدا خونه ده چې الله تعالی ورته قدر او شرف ورکړی دی او یوازې همدا د تقدیس وړ ده. نو که د دې مقدس ځای کوم اوسېدونکی په نبوت مشرف کیږي نو دا د همدې پیښې غوښتنه او مقتضا ده او په دې سیمه کې د رسول صلی الله علیه وسلم ظهور په حقیقت کې د الله تعالی هغه حکمت په ګوته کوي کوم چې په دې پیښه کې د همغه حکمت په اساس مشرکین پر نصرانیانو باندې په داسې طریقې سره برلاسي کړي وو چې د اسبابو له دایرې نه لوړه او اوچته وه. صنعت الباري وقل سبحان باريها. د عبدالله مور فاطمه بنت عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم بن اخزا بن مره وه. د عبدالمطلب په اولادونو کې عبدالله تر ټولو ښکلی، شریف، غوره او ټولو ته ګران او په ذبیح سره مشهور و. ذبیح یې له دې امله باله کله چې د عبدالمطلب زامن پوره 10 شول او ټول ځوانۍ ته ورسېدل نور یې د ده ملاتړ او دفاع کولی شوی نو له خپل هغه نظر نه چې ایښی و خبر کړل. زامنو یې خبره ورسره ومنله. عبدالمطلب د دوی ټولو نومونه د پل په غیشو ولیکل او بیا یې د هبل منجور ته ورکړل. منجور غیشي سره ګډ کړل او بیا یو ورنه راوایست که ګوري د عبدالله نوم راوتلی دی. نو عبدالمطلب چاړه راواخیسته، خپل زوی عبدالله یې راونیو تر څو کعبې ته یې بوځي او هلته یې ذبح کړي. خو قریشو خصوصا د عبدالله ماما خیلو او ورور یې ابوطالب عبدالمطلب له دې کار نه منع کړ. عبدالمطلب ورته وویل نو چاره څه ده؟ زه خپل نظر څنګه ادا کړم؟ دوی ورته وویل فلانۍ عرافي ښځې نه په دې هکله مشوره وغواړه. عبدالمطلب عرافي ته ورغی. هغې ورته وویل چې د عبدالله او 10 اوښانو ترمنځ د پچاچونه وکړه. که د عبدالله نوم راووت نو 10 نور اوښان ورباندې ورزیات کړه. په دې ترتیب سره 10 ورزیاتوه تر څو خدای راضي شي او د اوښانو پچه وخیږي. په دې ترتیب سره هغه راغی. د عبدالله او 10 اوښانو ترمنځ یې پچه واچوله. د عبدالله نوم راووت نو عبدالمطلب 10 نور ورزیات کړل. خو بیا هم د عبدالله نوم راووت نو 10 ورزیاتول تر څو 100 اوښان پوره شول. بیا د اوښانو پچه وختله. عبدالمطلب دا 100 اوښان د عبدالله په ځای حلال کړل او همداسې یې واچول. هر چا چې وړل یې، نه انسان ترې نه منع کاوه او نه حیوان. له دې پیښې نه مخکې په عربو او قریشو کې د دیت بیه 10 اوښان و، خو له دې نه وروسته 100 اوښان شوه. اسلام هم همدا 100 اوښان تایید کړل. له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه په روایت کې راځي چې فرمایي زه د 2 ذبیحانو یعنی اسماعیل علیه السلام او عبدالله زوی یم. عبدالمطلب خپل زوی عبدالله ته امینه بنت وهب په نکاح کړه. امینه هغه وخت په قریشو کې د نسب او مقام له پلوه تر ټولو غوره ښځه وه. پلار یې د نسب او شرف له پلوه د بني زهره مشر و. د عبدالله او امینې واده په مکه کې ترسره شو، خو له واده نه څه موده وروسته عبدالمطلب هغه مدینې ته واستاوه تر څو دوی ته خرماوې راوړي. عبدالله لاړ او هملته مدینه کې وفات شو. خو ځینې وایي چې عبدالله د تجارت لپاره شام ته تللی و او بیرته د قریشو له کاروان سره راتله چې مدینې ته راورسېدل. عبدالله مریض او بیا هملته د 25 کلو په عمر وفات شو او د النابغه الجعدي په کور کې خاورو ته وسپارل شو. هغه وخت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه و زېږېدلی، که څه هم ځینې روایتونه وایي چې عبدالله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له میلاد نه 2 میاشتې وروسته وفات شوی دی. خو زیاتره مورخین لومړنی نظر تاییدوي. او کله چې د عبدالله د مړینې خبر مکې ته راورسېد نو امینې د ده په مرسته کې دا شعر ووایه. د بطحا غیږ د هاشم له زوی نه خالي شوه. هغه د اوازونو او ژړاګانو په منځ کې د لحد ملګری شو. مرګي وغوښت، هغه هم دې بلنې ته لبیک ووایه. اوس مرګي د خلک په منځ کې د ابن هاشم د زوی په شان څوک نه دی پرېښي. څومره غمجن و هغه ماښام چې خلکو د کټ پوږ واخیستی و. که څه هم مرګ او د مرګ حوادث هغه ختم کړ، خو د هغه د کړو یاد به تل وي. هغه ډېر پوه، رحیم او سخي سړی و. د عبدالله ټول میراث 5 اوښان، 1 رمه میږي او 1 حبشي وینځه وه.
چې نوم یې برکه او کنیه نوم یې ام ایمن و او دا همغه ام ایمن ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا یې په غېږ کې ګرځاوه او پالنه به یې کوله. وأمطار هنا بحر وأنهار هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار. د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو دا او د نبوي سیرت لومړۍ برخه تر بلې برخې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. وقل سبحان باريها تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. تأمل صنعة الباري. هنا روض وأزهار وأوراق وأثمار. توبة توبة